په ننګرهار کې د راشکو بابا د دیګ بخار جوړولو فابریکه د دې فابریکې مسؤلین وایي په دې کار کې د سیمې په کچه خپلو سیالانو ته ماته ورکړي. په دغه تولیدي فابریکه کې جوړ شوي دیګ بخارونه له لسو ډیرو هیوادونو ته صادریږي. زموږ تولیدات خارج هیوادونو ته لکه مثال سعودي ته ځي، دوبۍ ته ځي، ترکیې ته ځي، ایران ته زموږ تولید ځي او زیاتره زموږ تولید پاکستان ته ځي. هلته زموږ رقیبان ډیر دي خو هغوی ته موږ شکست ورته ورکړې ده. دا فابریکه چې تر دې وړاندې په پاکستان کې فعالیت کاوه او اوس په افغانستان کې د لسګونو کارکوونکو په مټ چې 80 سلنه افغانان دي 4 ډوله دیګ بخارونه جوړوي چې له 3 تر 8 لیټرو ظرفیت لري. خو اوس هم بهر ته د خام موادو قاچاق، د برېښنا او مناسب ځای نشتون د دې فابریکې کارونو ته خنډونه دي. کاریګر تقریبا د 52 ته شاوخوا رسیږي. خو کوم وخت کې چې د بازار کې تقاضا ډیریږي نو کوم سیزن چې یعنی خلک ډیر دیګ بخارونه استفاده کوي خارج ته وړي نو هغه وخت کې تقریبا د 200 کسو شاوخوا زموږ کاریګر راځي. د راشکو بابا د تولیدي فابریکې افغان کارکوونکي هم خوشاله دي چې له یوې خوا د خپل وطن تولیداتو ته کار کوي او له بلې خوا په خپل هیواد کې خپلو بچیانو ته نفقه ګټي. او ډېر خوشحاله یم چې په راشکو کارخانه کې یم او ځکه چې خپل کورنۍ ته حلال رزق ګټم. ډېر خوشحاله یم او نور وطنوالو ته هم خدمت وړاندې کوو، یعنې تولید وړاندې کوو چې خپل د وطن تولید څخه ګټه واخلو. د دغه تولیدي فابریکې د مسؤلینو په وینا دا فابریکه چې اوس یې پانګه اچونه 50 میلیونو افغانیو ته رسیږي په 1991 کال کې جوړه شوې ده.